تازه میوه‌جات روغتیا ته ډېره ګټه لري. همداسې ګیلاس هم د انسان روغتیا ته چې دی ډېره زیاته ګټه لري. په ګیلاسو کې مختلف ویټامینونه، منرالونه او داسې توکي شته دی چې په بدن کې د میکروبونو مخنیوی کوي. په ګیلاسو کې د میلاتونین په نامه توکی موجود دی، کوم چې خوب منظم کوي. هغه خلک چې په غیر منظم ډول باندې خوب لري، خوب یې ښه نه وي، هر هغه څوک چې ګیلاس خوري نو یعنې خوب یې منظم کیږي. همدارنګه په ګیلاسو کې د انټي سیانین او کویرسیټین په نامه توکي دي، کوم چې د بندونو د ناروغیو مخنیوی کوي، لکه روماتیزم او داسې نورې ناروغۍ چې په هغې کې بندونه دردونه کوي. همدارنګه په ګیلاسو کې د لایکوپین په نامه یو توکی دی، کوم چې په رګونو کې د غوړ د راجمع کېدو مخنیوی کوي او په دې شکل باندې د زړه د حملې او همدارنګه د مغزي حملې یا سکتې شونتیا یا امکان چې دی کموي. ګیلاس چې دی رګ چې ده وینې ته جذب چې دی په قراره کوي او په دې شکل باندې چې دی د وینې شکر چې دی نورمال ساتي. نو په دې اساس د شکر ناروغانو لپاره ښه میوه ده چې د دې نه ګټه پورته کړي. په ګیلاسو کې مختلف ویټامینونه دي، لکه د A ویټامین، د B ویټامین، د C ویټامین. همدارنګه دا چې دي د پوستکي د ناروغیو، همدارنګه د سترګو لید زیاتوي، د بدن مقاومت د میکروبونو په وړاندې باندې زیاتوي او بالاخره بیا سړی زر زر نه ناروغه کېږي او اعصاب چې دی قوي کوي او د انسان حافظه بیا قوي او پیاوړې. پلاسټو په نامه یو ماده پکې ده چې د کولمو او د معدې حرکات زیاتوي او د قبضیت مخه نیسي. همدارنګه په ګیلاس کې منرالونه لکه مثال سودیم، پوتاشیم، کلسیم او مګنیزیم دي، کوم چې د وینې فشار نورمال ساتي، په زړه باندې چې دی بوج کمیږي، همدارنګه د هډوکو، عضلاتو، غاښونو په جوړښت کې چې دی ونډه لري. په ورځ کې د 15 ګیلاسو خوړلو سپارښتنه شوې ده. د دې میوې په وخت کې د خپل وطني میوې څخه ګټه پورته کوي، یو خوا نه به خپلې روغتیا ته ګټه ورسوئ او د بلې خوا نه به د خپل هیواد اقتصاد او همدارنګه خپلو خلکو ته ګټه ورسوئ.